د قربانۍ د ذبح وقت هغه وخت نه د قربانۍ ذبح شروع کیږي، وخت شروع کیږي چې کله د اختر په ورځ باندې د اختر مونځ وشي، او بهتره ده چې د امام د ذبح نه وروسته سړی ذبح وکړي. وجه دا ده چې د نبي صلی الله علیه وسلم په دور کې یو صحابي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مونځ کولو نه مخکې ذبح کړې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته حکم وکړ چې اذبح مکانها اخرى، د دې قربانۍ په ځای باندې اوس بل څاروی ذبح کړه. بیا د ذبح اخرنۍ ورځ د ډېرو اهل علم رایه دا ده چې د ذبح 3 ورځې دي، یو د اختر ورځ او 2 ورځې د اختر نه وروسته. لیکن بهتره قول حدیث صحیح کې وارد دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل ایام التشریق ذبح، ټول ایام التشریق دا د ذبح ورځې دي. ایام التشریق د اختر نه 3 ورځې وروسته. نو صحیح قول د اقوالو د اهل علمو نه دا دی چې ذبح 4 ورځې کیږي، 1 ورځ د اختر او 3 ورځې د اختر نه وروسته.